د یا وهاب دی وظیفې سره به دی الله جل شانه پریشانۍ ختم کی، مشکلات به دې ختم کی او کم جایز حاجتونه وي هغه به هم الله پوره کی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما رونو خویندو، نن درته د الله جل شانه یو مبارک نوم دی د یا وهاب. د دې یو وظیفه درته ښیم که د ستا سره پریشانۍ په مشکلاتو کې ګیرې، مصایبو کې ګیرې، د یا وهاب وظیفه شروع وکړه، الله به دې ترنه خلاص کړي. یا ستا یو ضروري حاجت دی، هغه حاجت د ستا نه پوره کېږي، د یا وهاب دا کومه وظیفه چې ده دا راونیسه، الله به دې هغه تمام حاجتونه پوره کړي. دغه رنګې که یو انسان دی هغه ته ایمرجنسي حاجت را پیښ شوي، د ده د زړه ارمان دی او هغه ارماني حاجت د هغه د ده نه پوره کېږي، د هغې دپاره هم د یا وهاب وظیفه ډېره ضروري وظیفه ده. یا یو انسان دی او په هغه انسان باندې قرضونه روغتې دي او قرضونه پرې دومره ډېر روغتې دي چې دی یې بلکل بندیوان کړی دی او د کور نه بهر ته نشي وتی، چا سره سترګې نشي لګولی، دومره ډېر قرضونه پرې روغتې دي. نو د قرض نه د خلاصې دپاره هم د یا وهاب دا وظیفه ډېر لوی اثر لري. دغه رنګې یو انسان د هغه روزي لنډه تنګه ده، د رزق د بندش او د رزق د تنګسیا سره مخامخ دی، نو د دې وظیفې په برکت به د الله جل شانه روزي هم پراخه کړي. یا زمونږ اولاد نشته، بعض خلک د اولاد رنګه د بهترین نعمت نه محروم وي، نو که غواړئ چې الله جل شانه تاسو ته اولاد درکړي، نیک عمله اولاد درکړي، د هغې دپاره د یا وهاب د وظیفه راونیسه، نو انشاءالله د دې په برکت باندې به الله نیک عمله اولاد درکړي. یا زمونږ په کورونو کې مشکلات دي او پریشانۍ دي، نو د هغې مشکلاتو د هغه پریشانو د ختمولو دپاره د یا وهاب وظیفه کولی شي، ان تر دې چې د هر حاجت، د هر مشکل او د هر پریشانۍ دپاره د یا وهاب د وظیفه تاسو رانیوی شي. د وظیفې کولو طریقه دا ده چې د ماسخوتن د منځه نه پس به 1400 او 14 پیرې یا وهاب وظیفو کې. طریقې داسې ده چې د ماسخوتن د منځه نه پس په ځان له ځای کې کښېني، 3 ځله په نبي علیه السلام درود شریف ولوله، بیا 1400 او 14 پیرې یا وهاب ووایه. خو په دې طریقې سره چې کله 100 پیرې پوره شي یا وهاب، نو بیا به ووایي یا وهاب هب لی من نعمت الدنیا والآخره انک انت الوهاب. په هر 100 پیرې باندې به داسې وی، دغه دعا به وی، که چاته نه زده شوې لږ د راروستو کې دوباره دې زده کړي. نو 1400 پیرې چې د یا وهاب ذکر وکړي او بیا دې په آخر کې 3 کرته په نبي علیه السلام باندې درود شریف ولولي، او چې کله دا پوره شي د هغې نه پس دی الله تعالی سپورته کړي او خپل حاجت دی د الله جل شانه نه وغواړي چې کوم حاجت وي، نو انشاءالله چې د دې عمل په برکت به الله تمام حاجتونه پوره کړي. که څه مشکلاتو کې ګیري نو الله به د هغې مشکلاتو نه خلاص کړي، په بې اولادي الله به له اولاد ورکړي، او که روزي یې لنډه تنګي روزي به دې پراخه شي، قرضدار یې د قرضونو نه به خلاص شي، کور کې څه قسم له پریشانۍ ده یا تا ته پریشاني راغلی ده، نو دغه پریشانۍ نه به دې هم الله وساتي. یو ډېره زبردسته وظیفه ده، بلکل یې کولی شي هر څوک د دې وظیفې نه مکمل پیداشت شي.